سلامونه د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او لوستونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو او وروستیو خبرونو ته. په کابل کې له قرغې بند څخه تر باغ بالا پورې د 11.3 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو پایپ د لیک پروژه چې نږدې 170 میلیونه افغانۍ لګښت یې درلود بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي چې د دې شبکې له لارې به تر 2.5 ډیر کسان له پاکو اوبو برخمن شي. پرون د ننګرهار د تورخم د کندهار د سپین بولدک د نیمروز ولایت د ورېښمو پله د پکتیکا د انګور اډې او د هرات ولایت د اسلام کلا له لارې 1415 افغان کورنۍ چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیرولې خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د اماراتي ادارو د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې په تیر یو کال کې د هیواد په کچه د دغه وزارت له لوري څه باندې 43,000 ټنه اصلاح شوي تخمونه چې زیاته برخه یې غنم دي او په همدې اندازه تور او سپینه سره هم پکې موجود ده په بزګرانو ویشل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې ویلي چې د یوې همکارې موسسې په مرسته د بدخشان ولایت د رایم ولسوالیو په بېلابېلو کلیو کې 951 زیانمنو شوو کورنیو ته له سروې وروسته نغدي مرستې ویشلې دي. د کرنې وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال مولوي باز محمد فیضان ویلي چې هیواد کې 80 سلنه ځنګلونه خوندي دي او د پاتې 10 سلنه نورو د خوندي کولو هڅې هم روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غزه کې د لوږې له امله د مړینې مخنیوي لپاره د بیړني اقدامات وکړي. نوموړي ویلي له خوړو او اوبو د غیر نظامي وګړو محرومول هیڅ توجیه نه لري. او د یمن د انصارالله ډلې ویان یحیی سری ویلي چې دغه ډله د فلسطین د خلکو په ملاتړ خپل نظامي عملیات چټک او پراخوي او د سمندري کلابندۍ 4م پړاو پیلوي. نوموړي ټینګار کړی چې په دې پړاو کې به د صهیونیستي رژیم په بندرونو کې د فعالیت کوونکو ټولو شرکتونو کښتۍ په نښه کړي.